عمر رضی الله عنه چې و یو ورځ یې سخته ګرمي ده، څادر یې په سر اچولی ده، له مدینې نه باندې چیرته وتلی ده. یو هلک تیریږي، په خره باندې سپور ده. عمر رضی الله عنه ورته ودرېده، یا غلام ای لکه احملني معک، د ځان سره مې سپور که په دې خره باندې. هغه هلک دی وپېژانده، چې ویې پېژانده هغه له خره نه راخیس که کته راکته سو. عمر رضی الله عنه ته یې ویلې وي ته د خره په مخکې طرف باندې کښېنه، زه به شاته کښېنم لکه مخکې سیټ کې. عمر رضی الله عنه ورته ویلې نه، هېڅکله داسې نسي کېدلی. ترکب انت على موضع الخشن او زه کښېنم على مکان الوطي. نه، دا نه کېږي. هلک مخته کېناست، عمر رضی الله عنه شاته کېناست. د وقت امیر المؤمنین د یو وړکي هلک سره طالبانو ورونو په خره سپور ده، مدینې منورې ته را داخل سو. ټول خلک ورته ګوري طالبانو ورونو. عمر رضی الله عنه طالبانو دا یاد ساتئ، څومره چې غټ سړی تواضع وکړي هغومره ډېر خوند کوي. هېڅ عزت نه کمیږي، نه پوهېږي چې انسانان ولې دومره مغرور شي. دا تجربه کوي طالبانو ورونو. څومره چې غټ سړی سي که نه، هغه چې څومره تواضع وکړي طالبانو، هغومره الله د هغه عزت ډېروي، هغومره الله عز وجل په ده باندې خلق راټولوي. څومره چې غټ سړی ډېر غرور وکړي، د هغومره د خلکو څوک تر نه راځي، نفرت تر نه راځي. دا وګورئ طالبانو. عمر رضی الله عنه دا په خره سپور ده، اوږده مو که نه په خره باندې سپور د مدینې منورې ته راغی. عار نشته طالبانو کې، غور نشته. د وخت امیر المؤمنین د طالبانو ورونو. ځکه طالبانو عمر و لم تکتحل عین الزمان بثانیه. طالبانو ورونو یو ورځ سنان ابن سلمه ابن المحبق الهزیلی، طالبانو په دې پېښور کې یو صحابي قبر ده، د دې صحابي نوم د طالبانو سلمه ابن محبق الهزیلی ورته وایي. دغه سلمه ابن المحبق هزیلی دا طالبانو دلته شهید سوی ده. د ده قبر ته اصحاب بابا وایي په پېښور کې. دا قبر هم طالبانو رښتیا د صحابي قبر ده. دی دلته په صغورو د هند کې شهید سوی. نو طالبانو د ده زوی و سنان نومېده، سنان ابن سلمه ابن المحبق الهزیلی. دا صحابي چې و طالبانو ورونو، دا یو ورځ عمر رضی الله عنه غرمه ده را روان ده، چې ګوري واړه ماشومان دي یو پردي باغ ته ولاړ دي. دا د خرما ونه نه ده، د تمر د کجورو ونه، دا په تیږو په ډبرو باندې ولي خرماوې راغورځوي. عمر صاحب چې راغی یا نور هلکان وتښتېد. چې وتښتېدل نو دا یو هلک ودرېد، ونه تښتېد، دا سنان. نو عمر رضی الله عنه ته چې هغوی لاړل طالبانو، ده ته یې ویلې دوی لمن کې دي څه دي؟ د لمن کې خرماوې وې. وی دا ولې؟ نه وایي هغوی ولې وتښتېدل، ته ونه تښتېدلې؟ ده ورته ویلې، د هلک ورته ویلې، د سنان ورته ویلې، وی امیر المؤمنینه هغوی خو هغه خرماوې راټولولې چې تیږو یې ویستلې، او ما چې کوم باد راغورځولي دا ما راټولې کړي دي. چې عمر صاحب وکتلې داسې لمن ترې رغه کړله چې په خټو باندې ککاړې ولې وي. زه صحیح ده سپي. عمر صاحب تر نه روان سو، تر لاړو، څه یې ورته ونه ویلې. د لږ وړاندې لاړو، د هلک غږ پسې وکړه، و امیر المؤمنینه دا واړه هلکان هلته ولاړ دي او ما بیا نه پرېږدي چې کور ته لاړ سم، ما نه یې چور کوي. نو خیر د ما تر کوره پورې بوځه. عمر صاحب بېرته ورته راتاو سو، د هلک یې د ځانه سر روان که. چې روان یې که عمر رضی الله عنه ورته ویلې نوم دې څه ده؟ وی سنان. وی ابن من؟ ابن سلمه. وی پلار دې چیرې؟ وی پلار مې جهاد ته تللی ده، کور کې مو څوک نسته، تنها مو مور ده، څه نه وي، مور مې راولیږي چې ورسه چېرته خرما راغورځېدلي هغه راوړه. عمر رضی الله عنه داسې ښه مجلس ورسره وکړه، په لار ورسره روان و. کور ته چې راورسېد دروازه یې وټکوله، چې مور یې راووتله ورته ویې سپاره، بېرته لاړې. الا کلکم راعن. طالبانو ورونو که موږ تاسې فکر وکړو که نه، د دنیا داسې بدله سوې. دا درس چې خلاص و طالبانو، زه بیا تاسې یو درس زه تاسې ته وایم، من النجوم الی الارض. دغسې یو درس کې مو ګرځوم طالبانو ورونو. اسلامي خلافت له اول نه تر نن وخت په دنیا یو گردش در کوم چې ومو ګورم طالبانو چې موږ څومره بدل سوي یو. د اسمان نه مځکې ته بدل سوي یو طالبانو ورونو. بیخي دومره فرق مو کړی ته نه. د عمر سے مناقب اورئ طالبانو ورونو، خپل زمانه باندې تطبیقوئ. زه هم دومره تاسې لپاره کفایت. عمر رضی الله عنه طالبانو له عراق نه وخان راغلل، نه د بیت المال وخان دي. په دې وخانو کې عمر رضی الله عنه هغوی پګړۍ ورته ایښې ده. عمر رضی الله عنه هغه راخیستی څه ورته وایي، دا قطران ورته وایي. قطران موږ زرنه ورته وایو. دا زرنه طالبانو د افغانستان ټول طالبان نه پیژنئ. دا په پکتیکا، پکتیا، خوست،
کونړ جلال دغه خلک یې پېژني. زه فکر نه کوم د نورو ولایتونو طالبان یې وپېژني. پکتیاوالو پېژنئ تاسو خو که نه زرنه خو به تاسو خو یې خود پېژنئ، تاسو خو وطن ده. زرنه طالبانو داسې شی د عربي کې ورته قطران وایي. دا په دې غرنیو ساحو د افغانستان کې یو قسم ونه ده، دې کې دا غوړ دي. دا بیا داسې کوي چې داسې یو ځای دوی ورته جوړوي، مثلا لاندې سیمټ ورته جوړ کړي، پاس دا لرګي پې باندې کېږدي، بیا په دې لرګیو باندې پاس اور بل داسې اوسپنې چې پې باندې کېږدي اور یې چې بل که دا لرګی چې ګرم سو دې نه د تې هغه غوړ ترې نوځي لاندې هلته راجمع کېږي. نو دا څو شیانو ته ډېر فایده کوي دا زرنه. موږ دا پښتو نوم د عربي کې ورته قطران وایي. دا چې د چا د سر ویښتان ډېر خراب کړي، یو اوښانو د حیوانات چې په من وي دا پې باندې هغه کوي ککړۍ، دومره زیاته ګټه کوي چې تر حد نه ډېره. تاسې خو هم زرنه ورته وایي. نور یې څوک پېژنئ طالبانو؟ او ته خو د ده وطن یې، ته غزني مولانا تاسې څنګه پېژنئ؟ نو وردګ مولانا ته یې نو څنګه پېژنې؟ زه صحیح ده ما ویله چې دا خو وایه مولانا ته خیر کنج والا نو پېژنې څنګه؟ نو چېرته د کوم چې کوچان یې؟ زه صحیح ده بیا یې پېژنئ. نو طالبانو دې ته زرنه وایي. نو ما ته دا پته لګېږي چې کوم طالبان یې پېژني او کوم یې نه پېژني، ځکه نور غلي وایي داسې. نو دا زرنه چې دي طالبانو ورونو بل نوم خو به نه لري. رنزړم دوی ورته وایي، دوی ورته رنزړه وایي. دا طالبانو ورونو نو عمر رضی الله عنه چې دا زرنې لاس کې راخیستې دي، اوښان د بیت المال غوړۍ پې باندې چپمنوالی تر رک سي ویښتان بېرته پې راخیږي. نو احنف ابن قیس یو تابعي د دوی له یو وفد له هغه نه راغی له عراق نه. عمر رضی الله عنه ورته وایي راځئ که نه اوښان د بیت المال رنګ کړو. نو ګوره طالبانو د وخت امیر المؤمنین لکه اوس ټانګونه څه دي چې د بیت المال ولاړ وي او د وخت امیر المؤمنین راسي او هغه طالبانو غوړوي، په خپله باندې غوړوي، ګریس ورکوي د دې په خاطر باندې چې خراب نسي. او د وخت امیر المؤمنین طالبانو عمر رضی الله عنه هغې ته څوک ورکوي؟ غوړوي د دې په خاطر باندې چې اوښان له په منتوب په من نسي یا که په من وي چې الله عز وجل یې جوړ کړي. عمر رضی الله عنه طالبانو د خپلې کورنۍ سره څه معامله درلودله؟ عمر رضی الله عنه طالبانو ورونو خپله کورنۍ او اهل له دې نه منع کړي ول چې دوی به له منافع عامو نه دوی استفاده نه کړي. ته اوس ورته ګوره طالبانو ورونو، ځکه چې ته د والي زوی سې که نه نو بیا تا سره خلک ډېر مراعات کړي. دا هم یوه نوع رشوت ته دی. مثلا د والي زوی بازار ته راغی، خلک یې پېژني چې دا د والي زوی د دوکان په همغه ولایت کې چې دی والي ده، نو دا هلته کالي اخلي طالبان ورونو، یو بل شی اخلي، خلک وپېژني. نو ضرور خلک څوک ورسره کوي؟ مراعات ورسره کوي په نرخ کې، چې مراعات یې ورسره وکړو نه د خدای دپاره کوي. هغسې چې ښه پوه سي چې دا یو غریب ملنګ راغلی هغه ته لا قیمته ورکړي، ده ته ارزانه ورکړي، خو نمبر به یې ترې واخلم بله ورځ ته که څه خبره وه دما کار به راته وکړي طالبانو. دا یوه نوعه څوک دا رشوت ته طالبانو ورونو. نو طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه چې و د ده زوی و عبدالله بن عمر د اوښان اخیستي ول طالبانو ورونو. د عبدالله بن عمر څه ده من المکثرین فی الحدیث د ده زوی. دا طالبانو ورونو اوښان یې اخیستي دي، د اوښان یې په حما کې څرول. مخکې خو طالبانو دا دنیا داسې وله ښه، تاسې پرې خبر ځان پوهی کوئ. یو خاص ځای به و، د څړځای چمن به و، هلته به تنها د چا مالونه څرېدل؟ د حکومت او د بیت المال، د بل څوک به یې نه پرېښودل. دې ته به یې طالبانو حما ویلې. سپی به یې جګ ودراو طالبانو چې وبه یې غپل تر کوم چې پورې به یې غږ ورسېد هلته به یې نښې وکړې. د هغه د بادشاه په هغه کې څوک د کابل کې طالبانو یو ځای د قلعچه ورته وایي. دا ټوله طالبانو ورونو دا اصل کې حما د بادشاهانو تېره سوې ده. د بنصار نه چې وځي دا خو یې موږ په یاد باندې طالبانو ورونو دلته هېڅ شیم نه ول، پټي ول، اوبه به ولې ان تر دې سړکه پورې به نږدې ولې، خو دا خو ټول وچکالي راغله چمن و. د کابل دم اصل کې طالبانو ټول چمن. څومره وخت مخکې یو خبر خپور شو چې کابل کې د دنیا په سطح یو غټ بلډینګ جوړېده، دروغ و. د کابل ځکه د دومره غټ بلډینګ تحمل نه لري، ځکه دا چمن، ځکه دا کابل ته وایم ځکه طالبانو کاهپول یعنې د وښو پول طالبانو ورونو. یا دا دوه احتمال لري، یا یو احتمال دا د طالبانو له اسلام نه ډېر مخکې طالبانو ورونو د کابل ټوله ځاوله د کابل بلایسار ته چې خلک راتلل نو لارو کې ټولې اوبه ځا ولاړې ولې، بیا به یې واښه واچول، بیا به یې خټې خاورې واچولې، بیا واښه بیا
همداسې یوه لاره جوړه کړې وله دا واقع خټه چې یو ځای سي بیا اوبو تاثیر نه پې کوي لاره به یې جوړه کړې وه دې چې ته به چې راتلل به حصار ته نو دې ته به یې کا پول ویلې یعنې د یوه ښو پول طالبانو د علت هم دا وجه ده کابل ټوله ځا د طالبانو وخت د اسلام نه مخکې خو مطلق ځا د طالبانو ټول کابل اوبو نیولی صرف یو څو ځایونه دي چې هغه پکې نو عمر رضی الله عنه په دې حما کې د عبدالله بن عمر صاحب هغه څریږي څه ورته وایي اوښان څریږي چې ښه چاغ سول نو دی بازار ته راوستل عبدالله بن عمر صاحب اوس په بازار کې خرڅوي خدای په دې ورځ باندې عمر رضی الله عنه راغی پوښتنه یې وکړله ابلو من اوښان دي چا دي وي ل عبدالله بن عمر وي دا څنګه چاغ دي دا په هغه کې چې ولاړ دي څه ورته وایي په ګنج کې چې ولاړ دي دا څنګه چاغ دي د نورو خلکو ډنګر دي وي دا یې په هغه کې په حما کې څرولي دي عبدالله بن عمر ته یې ویلې خرڅ کړه چې خرڅ کړل وایي رسول مال دي څومره ووایي دومره رسول مال دې واخله نورې پیسې ترنه واخیستلې بیت المال طالبانو ورونو تاسو د ځان سره فکر وکئ کله چې په یو اسلامي حکومت کې وزیر صاحب په ټولو تجارتونو کې شریک وي کله چې والي صاحب طالبانو ورونو په غټو تجارتونو کې شریک وي هغه نظام طالبانو الله عز وجل مخ ته نه بیایي دا تاسې فرض کړئ د نظام خلک دي دې کې به طالبانو دا خلک باید نظام ته کار وکړي ولس ته کار وکړي نظام په پښو ودرېږي که دا ټول طالبانو په تجارت مصروف شول او دې ټولو سره طالبانو دې ټول تجارت ډېر په مخ ځي ولې لکه واکې په لاس کې ده نو چې دی د یوه سړي کار وکړي د تجارت ډېر په مخ باندې چې په مخ باندې لاړل دا خلک بیا د ځان دپاره کار کوي که د ملت دپاره کار کوي لکه ټول کوشش دا کوي چې خپل تجارت په مخ بوځه بله ورځ ته بس والي نه یې ایسته به یې نو تجارت استفاده تر وکه سمه که نه طالبانو د طالبانو دا نظام په ګټه باندې نه کړي عمر رضی الله عنه طالبانو د خپل زوی اوښانې چې په حما کې څرېدلې وې رأس المال یې ورکړه نورې پیسې بېرته ترنه بیت المال ته حواله کړلې داسې اوس طالبانو ځان سره بیا فکر وکړئ داسې معلومات ځان ته وکړئ چې په څومره ځایونو کې خلک شریکان دي په څومره شي کې والي شریک ده وزیر شریک ده ولسوال صاحب شریک ده بیا به تاسو ته معلومات اوسي طالبانو ورونو چې الله عز وجل دې بیا هم وایم په مسلمانانو باندې رحم وکړي